د افغانستان چې کله موږ هم د افغانستان د حکمرانانو خبره کوو نو په دې باندې موږ الریډي زیاته خبره کړې وه چې کله د میرویس نیکه دغه چې دی د ګورګین خلاف جنگ وکړي بیا د هغو بچیانو چې دغه د افغانستان د کم سلطنت چې و امپراتوري چې و هغه کنټرول که د هغه وروسته بیا د ده زویانو خلاف نادرشاه فشار راغی هغه مکمله په دې هکله قبضه وکړه او د میرویس نیکه زوی شاه حسین چې و هغه احمدشاه بابا چې و جیل ته واچولو بیا چې کله داسې وسو چې ابشار کله پر کندهار و پر پښتون افغان وطن باندې قبضه وکړه نو هغه وخت بیا دغه ابشار چې ولو له دغه زه ډېر زیات متاثره سو له احمدشاه بابا زه دی راخلاص کړي په خپل کمانډ کې واخیستی دغه کمانډ د وروسته بیا چې کله احمدشاه بابا تر دلی پورې وطن قبضه کوي نو دغه بعد د ده یو زوی سلیمان میرزا چې و هغه باچا سو د هغه وروسته د ده زوی تیمورشاه چې و هغه باچا سو بیا د هغه خلک یې چې د هغه 22 زویانو کې 24 زویانو د هغو په خپل اپس کې جنګونه وو پریشانیانې وې د کورنۍ مسایل وو هغه د احمدشاه بابا کم د دراني سلطنت چې وي هغه ډېر زیات کمزوری کوي د هغه وروسته چې کمزوری کوي بیا دوی د دوی د خپلې کورنۍ یو سړی سردار پاندې خان یې مړ کړي بارکزی هغه چې مړ کړي د هغه بعد د ده خلاف دوست محمد خان راپورته سویه او دغه چې ولو څوک یې ختم کړي اصلو دوست محمد خان راپورته شو شاه شجاع یې ختم کړي د شاه شجاع او د شاه محمود دا د میرویس نیکه زویانو دا لمسیان بیا وو شاه محمود یې لمسی و یا بل یې زمان خان زمان شاه یې لمسی و بل څوک لمسی و د احمدشاه بابا مچیان چې ولو شاه شجاع وي شاه محمود وي او بل چې ویه ما یې خلکو ورکړی دی چې دغه دی شاه زمان دی او بل چې ولو دغو په خپل اپس کې جنګ و بیا داسې سولو چې دغه سلطنت راغلی د میرانو سلطنت راغلی چې میر یعقوب خان میر عبدالرحمن میر حبیب الله خان میر غازی امان الله خان بیا تر دا راوچلېدی چې آخري غازی امان الله خان وي دغه وروسته بیا دغه چې و حبیب الله کلکانی راغلی چې بچه سکا ورته یې د غازی امان الله خان راپرڅ حکومت یې وکړي د هغه وروسته بیا چې دی نادرشاه راغلی چې دا خپله د بارکزي د کورنۍ وي دغه وروسته څخه بیا چې ولو ظاهرشاه راغلی د ده زوی وي چې کله نادرشاه مړ کړي بیا ظاهرشاه تر 83 پورې باچهي وکړه د هغه وروسته بیا چې دی دغه رالو سردار داود راغلی هغه چې و دغه یې ختم کړی ظاهر خان یې ختم کړي بیا د نور محمد ترکی انقلاب وسو بیا وروسته القاعده و ملایان رباني و سیاف او دغه چې دی حکمتیار چې دی هغه رالو نو اوس بارسلان تاسو ته په دې هکله باندې دا کم بادشاه چې دی هغه به در وښي او لږ به مختصر خبر ته وکړي بسم الله الرحمن الرحیم اوله وار چې بادشاه رالو هغه چې افغانستان د بادشاه شو هغه نوم وی میرویس نیکه و چې له 1900 تر 1915 پورې حکومت کړی ولو تقریبا 8 کاله ولو بیا د هغه زوی شاه محمود و هغه هم 8 کاله حکومت کړی بیا شاه اشرف و 15 کاله کړی ولو بیا شاه حسین و 8 کاله کړی بیا احمدشاه بابا وی 15 کاله کړی بیا د هغه زوی شهزاده سلیمان و یو کاله کړی ولو بیا تیمور شاه وی چې یو کم 10 کاله کړی و بیا شاه زمان وی 9 کاله کړی و بیا شاه محمود وی 2 کاله کړی بیا شاه شجاع وی 8 کاله کړی و بیا بارکزی امپراتوري ولا چې 6 کاله په ګډه سره کړی و بیا دغه بعد شولو بیا امیر اعظم خان بارکزی دغه سوا ډایناسټي سو بیا مخ ته لاړ دغه باز اعظم خان غویات کزه بیا شول امیر اعظم خان وی میر دوست محمد خان وی بیا شیر علي خان وی بیا ول افضل خان وی یو کاله کړی بیا یعقوب خان وی یو کاله کړی بیا عبدالرحمن وی 20 کاله کړی ول بیا امیر حبیب الله وی 30 کاله کړی بیا غازی امان الله وی 10 کاله کړی و بیا دغه بعد د بچا سکاو په نوم مرتول کړي حبیب الله کلکانی نه میاشت کړی ول بیا نادر شاه وی چې 4 کاله کړی و بیا ظاهر شاه وی چې کم 4 کاله کړی بیا محمد بیا سردار داود وی 4 کاله کړی و بیا محمد ترک یو کاله کړی و بیا شیب سراجي حافظ الله امین و څو میاشتې وي تقریبا هغه 9 میاشتې ولی جی ها بیا شیب سراجي ببرک کارمل 4 کاله کړی ول بیا ډاکټر نجیب الله دی چې 6 کاله کړی دی بیا رباني دی صبغت الله
مجددي سبقت لا مجددي هغه په میاشت کې کړی بیا بیا برادین رباني و بیا برادین رباني شولو 3 کاله کړی بیا ملا عمر 15 کاله کړی بیا حامد کرزی ولو 13 کاله کړی بیا شفغانی بابا 9 کاله کړی ولو بیا مطلب دغه ملا محمد حسن ولو دا اوس چې کوم حکومت روان دی د ملا محمد حسن ته دا راوښیه دا خبر ته وکړه چې په دا کې ډېر بادشاهان شته چې څو وار راغلي موږ یې یاد کړي هغه چې دی شاه محمود دی شاه شجاع دی امیر اعظم خان دی شیر علي خان دی دغه د میرویس نیکه د زویان نومونه یاد کړه شاه محمود شاه اشرف شاه حسین د احمدشاه عبدالعلي زویان یاد کړه مسیان بیا د دوی تر مابین څه جنګ وي مسیان هغه پر تخت به جنګ کاوه چې و بوله سلطنت زما دی بل بوله زما دی او بیا څه چم وکړي هغه د شاه زمان سره څه چم وکړي شاه محمود شاه زمان سترګې ور وباسلې او پېښور کې جیل کړی او د تر حکومت پورې پېښور کې کابل کې جیل کې بالا سال ځای ولته جیل کې سیالته ولو شډیر ټیم جیل کې هغه شول مطلب د حکومت ختم کېدو پورې هغه جیل بیا هغه په جیل کې مړ شول بیا د شاه محمود بعد شاه شجاع راغی چې د خلاف بغاوت شروع کړ بیا شاه شجاع راغی بیا شاه شجاع ختم شول بیا نه برګزی بیا هغه بعد مطلب یې ور بیا شاه بیا چې کله دوی سردار دغه ور مړ کړ دوست محمد خان سردار پاید خان بیا نو خو بیا مطلب شاه شجاع چې بیا رالی شاه شجاع چې دویم وار رالی بیا خو دغه ټک اختل کېدو دپاره دوست محمد خان شو شاه شجاع یې مړ کړي د برکزیي دغه کښېږدله ډاینسټي چې ده هغه یې دغه کړه دغه د افغانستان د حکمرانانو مکمله هسټري وه سیارسلان تاسو ته بیان کړه مهرباني مطلب موږ وکړی چې دا سلطنت تر شوی دی موږ چې تاسو ته درواغ وولو هغه چې ولو هغه بادشاهان چې ولو مطلب 310 کاله جوړو دي سم چې ورته وګورئ 310 کاله حکومت کړی دی موږ تاسو ښایي چې دغه څلوېښت بادشاهان درواغ شول د دغو څلوېښتو له مخه مطلب بیا الکسندر هغو راغلي دي ګریکس هغو راغلي دي هغه موږ تاسو نه دي درښولي چنګیز خان هغو راغلي دي موږ تاسو هغه نه دي درښولي موږ ته ښایي چې دا درواغ شول مطلب چې د دوی خپل بادشاهان ولو